زما مقصد دا ده چې ټول مؤمنان ورونه یو او د موږ د تاسې په خاوره کې نن سبا الله عز وجل یو عظیم نعمت خپل راباندې پیرزو کړی چې اسلامي نظام ده. نو د دې اسلامي نظام شکر باید ادا سي. د دې اسلامي نظام په شرعیاتو کې او په معروف کې اطاعت واجب ده او فرض ده او لازم ده، او تخلف و مخالفت دا د الله د عذاب دپاره دعوت ورکول دي، د الله عذاب ته دعوت ورکول دي. الله تبارک وتعالی د موږ له ټولو هغو فتنو وساتي چې کفار د موږ ازلي دښمنان دي. هغه لمنې ورته وهي، هوا ورکوي او پیراپاروي هغه احمقو ناپوه انسانان په مختلفو نومونو و بهانو باندې. نو الله دې موږ خپلو مؤمنانو ته، خپل د وطن مسلمانانو ته سالم عقل ورنصیب کړي او پوره تدبر و فکر ورنصیب کړي، تقوا او ویره د الله ورنصیب کړي، د اخوت او د ورورګلوي جذبه د الله پاک پکې پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت کې وایي ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې داسې فرمایل: من خرج من الطاعة، څوک چې له طاعته د مشروع امیر څخه ووځي، وفارق الجماعه او جلا سي، ګوښه سي او څنډې ته سي، څنګ ته سي له جماعت د مؤمنانو، له ټولنې د مؤمنانو، فماته، نو دی په همغه حالت کې ومري، ماته میتة جاهلیتا، نو دی مړ سو په مرګ د جاهلیت باندې مړ سو. یعنی دی په داسې جاهلانه انداز کې د ده مرګ راغی لکه یو څوک چې بلکل کوم دین ته او کوم شریعت ته معتقد نه وي. نو د ده مرګ په مثل د همهغو کسانو ده، ځکه هغه خلق چې له دین سره تعلق نه لري، له دین سره تعهد نه لري او له جماعت د مسلمانانو سره بیعت نه لري، هغه انسانان خو کفار دي. نو د دغو کفارو په طور باندې دوی گویا د دوی مرګ هم راغی، نو دوی په مرګ د جاهلیت باندې مړه سول. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.